ناول نیکه لیکوال نصیر احمد احمدي دویمه برخه. لس کلن ماشوم راغی د خپل پلار تر څنګ کښېناست. په خوابدي غږ یې وویل ابا دا آس پښه ماته سوه. میرویس خان ور وکتل. ماشوم د لرګي آس ورته نیولی و. میرویس خان مات انار په لوښي کې کښېښود. آس یې ور واخیست. ابا اوس یې ماته کړه، بل آس راته راوړې؟ میرویس خان وخندل. دا آس مې له هندوستانه درته راوړی و، دلته په کندهار کې نه پیدا کېږي. د ماشوم سر وځړېد. میرویس خان د هغه پر تورو ویښتو لاس تېر کړ. ورو یې وویل راځه. ماشوم یې تر لاس ونیو. څو ګامه یې واخیستل. ولاړو آسانو ته ودرېد. ویې ویل محموده زویه، ته اوس لوی یې، په دې واقعي آسونو کې یو خوښ کړه. د ماشوم سترګې وځلېدې. په خوند یې وویل ابا رښتیا وایې؟ یوه بل ماشوم منډه راواخیسته. په وړه ژبه یې وویل ابا زه پر آس سپرېږم. محمود چیغه کړه حسینه، تا زما د لرګي آس رامات کړ. میرویس خان وخندل. محموده ورور دې تر تا کوچنی دی، غوسه مه پرې کوه. میرویس خان دواړه ماشومان پر یوه آس کښېنول. د آس قیزه یې ونیوله. په انګړ کې راوګرځېد. یوه ځوانه ښځه له کوټې راووته. محمود په خوشحالي چیغه کړه ادې سپین آس زما سو. ښځې وویل وا سړیه، اولادونه لا کوچنیان دي، ونه لویږي. میرویس خان وخندل. محمود او حسین باید د آس سورلۍ زده کړي. چیغه یې کړه دوران اکا. د غواوو له غوجلې په عمر پوخ سړی راووت. لاسونه یې په خوشاییو ککړ. میرویس خان وویل داسې څوک شته چې د آس په سورلي پوه وي؟ په عمر پوخ سړي وویل و صاحبه، یو څوک پیژنم او د رؤف نومیږي، سلیمان خېل دی، په څانګه کې یې وړې ده. میرویس خان وویل سمه ده، تنخوا ورته وټاکه. زما دواړه زامنو ته باید د آس سورلۍ ور زده کړي. میرویس خان د آس قیزه پرېښوده. ښځې منډه ور واخیسته. میرویس خان تر لاس ونیو. ویې ویل مه کوه. خپلو زامنو ته یې وکتل. ویې ویل دوی دواړه خدای د لویو کارونو لپاره پیدا کړي دي. چوترې ته ور وګرځېد. مات انار یې ور واخیست. ویې ویل زینبه لورکۍ چیرې ده؟ ښځې وویل په کوټه کې خپل کتابونه وایي. میرویس خان د انارو سرې دانې خولې ته واچولې. په ډکه خوله یې وویل مولوي صاحب نور محمد غلجی لوی عالم دی، ډېر څه به ترې زده کړي. غلی سو. ویې ویل کوچنی وم، مورکۍ مې څو عالمانو ته تنخوا ورکوله، ما سبقونه ترې ویل، عربي ژبه او نور علوم مې ترې زده کول. غلی سو. سوړ اسویلی یې وایست. مورکۍ به مې یوه خبره راته کوله. ویل به یې چې میرویسه زویه ځان ورسوه، ته خدای د لویو کارونو لپاره پیدا کړی. بس له ماشومتوبه مې د مورکۍ همدا خبره په یاد ده. غواړم چې په خپلو اولادونو هم سبق ووایم. پوهېږم دوی د لویو کارونو لپاره پیدا سوي دي. غلی سو. سړه ساه یې وایسته. خو ما تر اوسه کوم لوی کار نه دی کړی. ښځې د خپل خاوند پر اوږه سر کښېښود. ورو یې وویل د مورکۍ خبره دې رښتیا ده. په ټول ښار کې ستا غوندې کامیابه سوداګر نشته. غریبانو ته لاس نیسې، ولس در باندې راټول دی. میرویس خان وویل خو لوی کارونه لا پاته دي. ښځې په حیرانۍ ور وکتل. میرویس خان وویل زړه مې خپلو خلکو ته خوړین دی، پردو یې پر غاړه پښې ایښي دي. تر څه وخته؟ غلی سو. خپلو زامنو ته یې وکتل. محمود د آس قیزه ټینګه نیولې وه. آس په انګړ کې راوګرځېد. میرویس خان ځمکې ته وکتل. ورو یې وویل دا دانې وینې؟ ښځې تر چوترې لاندې وکتل. په خاورو کې د انارو سرې دانې پرتې وې. میرویس خان وویل زموږ خلکو په زړورتیا کې وړې ده، خو دوه په یوه لار نه ځي، اتفاق نه لري، په یوه خوله نه دي، د یوه بل پښې وهي. هر یو ته خپل کوم او خپل خیل مهم دی. دوی د انارو دې دانو ته ورته دي چې په خاورو کې یې وینې. ناڅاپه درب سو. د چوترې پر سر له سایبانه وړې لوټې راولوېدې. آس وشړېد. ماشومانو چیغې کړې. میرویس خان منډه ور واخیسته. د آس قیزه یې ونیوله. د ښځې رنګ تک ژېړ و. میرویس خان خپل زامن له آسه کښته کړل. په منډه له کوره ووت.
ګڼه ګوڼه وه. میرویس خان د خلکو په منځ کې په زحمت لار وایسته، ودرېد. عسکر پر اسانو سپاره ول. دوی به په هغو کسانو د کمچینو وار کاوه چې مخکې به ورتلل. میرویس خان مخامخ وکتل. د ارګ تر مخ د توپ خولې ته نږدې د بني ادم په وینو لړلې پښې پرتې وې. میرویس خان د څنګ سړي ته وکتل، ویې ویل: څه خبره ده؟ سړي په وېرېدلي غږ وویل: پهلوان ابراهیم یې توپ ته وتاړه. میرویس خان جنګي کلا ته وکتل. په برجونو کې ولاړو عسکرو سره کوټونه اغوستي وو. د اوږدو توپکو نلۍ یې خلکو ته وراړولې وې. ډول وډنګېد. د کلا دروازه خلاصه سوه. لیکه کتار آسونه راغلل، ودرېدل. د سر پوځي یو تاو سوی کاغذ خلاص کړ، غاړه یې صافه کړه. کاغذ ته یې وکتل. په لوړ غږ یې وویل: په کندهار کې د صفوي حکومت د حاکم اعلی حضرت جلالتمآب ګرګین خان وینا: پهلوان ابراهیم د برحاله حکومت پر ضد بغاوت کړی و. 3 ورځې مخکې ونیول سو. توپ ته مو وتاړو. هر څوک چې د صفوي حکومت پر ضد بغاوت وکړي یا د مالیې له ورکړې انکار وکړي، نو حال به یې همدا وي. ډول وډنګېد. کتار آسونه بیرته کلا ته ننوتل. ډله ټیټ سوه. میرویس خان د آهنګرۍ دکان ته ورغی. آهنګر له انګاره راوتلی تکې سرې تورې ته څټک نیولی و. میرویس خان کښېناست. آهنګر وویل: بس دی نوره، هره ورځ مو وژني. میرویس خان غلی و. آهنګر وویل: پوهېږه، په کلات کې یې سلامته کورنۍ وسوځله. په هلمند او هرات کې هم همدا حال دی. په یوه میاشت کې 80 کسه توپ ته وتړل. میرویس خان غلی و. څوخ سو. د اوبو پر سر مړ لوګی راوګرځېد. آهنګر توره له اوبو راوایسته، سترګو ته یې ونیوله. بیرته یې څټک راواخیست. میرویس خان وویل: ملګري راټول کړه. آهنګر په حیرانۍ ورته کتل. میرویس خان وویل: سبا بیګا زموږ په کور کې درته ماتله یم. یو وویل: همدا سبا پر ارګ ورخیږو. بل په خبره کې ورولوېد: 100 جنګیالي زه راولم. بل چیغه کړه: مې ماتله کوئ، د ګرګین ظلمونه له حده تېر سول. میرویس خان غلی و. د اتو کتار ناستو کسانو ته کتل. هر یوه لاسونه خوځول. پر جنګي کلا حملې ته تیار ول. آسونه وشڼېدل. له کوڅې د پښو دربا راغله. میرویس خان د لمبې پلته ټیټه کړه. یوه نري سړي وویل: شرم دی، په خدای شرم دی. تر دې لویه بې غیرتي به چېرته وي چې د ګرګین د ګزمې له لاسه په خپلو کورونو کې نسو غږېدلی. د آسونو دربا لرې سوه. میرویس خان لمپې ته لاس ور وغځاوه. پر خړ دیوال سیوری ښکاره سول. میرویس خان ورو وویل: اوس هېڅ هم نسو کولی. یو چاغ سړی په خبره کې ور ولوېد: ولې، څه بلا وهلي یو؟ لاسونه نه لرو؟ یو وویل: 100 جنګیالي پر ما. میرویس خان وویل: تاسو ټول په خپلو خلکو کې نوم لرئ، ناز مو وړي. د جګړې لپاره څو کسان برابرولی شئ؟ یو وویل: 100 جنګیالي پر ما. بل وویل: 40 به زه راولم. د کوټې له کونجه بل غږ راغی: زه او ټوله کورنۍ مې تر وطن ځالو. 6 غښتلي ځوانان لرم. چوپه چوپتیا سوه. میرویس خان وویل: عبدالرحمانه، غلی یې؟ د یوه ښایسته ځوان سر وځړېد. ورو یې وویل: اوس یې وخت نه دی. زموږ خلک ور نه خلي. دوی د ګرګین ظلم مني، خو تورې ته به یې تیار نه کړي. وایي چې د ګرګین لښکر مسلمان دی، څنګه به یې وژنو؟ میرویس خان وویل: د عبدالرحمن خبره سمه ده. ساړه خوري. په ښار کې له ارګه پرته 6 نورې پوځي کلاوې هم پرتې دي. د شیراجي کلا 12 توپونه او 2000 عسکر لري. د دولت آباد کلا ته خو نږدې نسي ورتلی. د کیتول د غره پر سر کلا هم اسانه نه نیول کېږي. د علي مردان خان او د چهلزینو د غره پر سر کلاوې هم له نیولو وتلي دي. په ارګ او د نورو کلاوو کې د ګرګین 11000 عسکر پراته دي. یو هم بې تورې او بې توپکه نه دی. یوازې د ارګ په پلونو دیوالونو 40 توپونه ایښودل سوي دي. یو چاغ سړی په خبره کې ورولوېد: خو موږ غیرت لرو. میرویس خان وخندل: له عقله پرته غیرت تباهي ده.
پوهېږئ بې ځایه احساسات په درد نه خوري. د عتیق الله کیسه خو ټولو ته معلومه ده. له 300 احساساتي ځوانو سره د کیتول پر کلا ور وخوت، خو تر دیوالونو هم ور ونه رسېدل. څه توپونه وخوړل او څه هم ټوپک. ټول غلي سول. میرویس خان وویل څو ټوپکه پیدا کولی شي؟ د ټولو سرونه وځړېدل. میرویس خان وویل له 1,000 په جنگ پوه عسکرو، ټوپکو او توپونو سره جګړه اسانه نه ده. په 500-600 جنګیالیو او تشو لاسونو دې خدایکه شل کړه. ټول غلي ول. میرویس خان وویل تر اوسه مو 2 پښتانه په یوه خوله سره لیدلي دي؟ هر یو په خپل خیال او قوم پسې ګرځي، په خپلو منځو کې بدبینه دي. ځینې داسې کسان هم شته چې پوره من دي، هر قوم تر بل یوه ځان غټ ګڼي، د ګرګین ظلم په سترګو ویني، وطن یې ترې نیولی دی. خو ځینې وایي چې ګرګین مسلمان دی، له هغه سره جګړه روا نه ګڼي. میرویس خان غلی سو. ناستو کسانو په حیرانۍ ورته کتل. میرویس خان وویل خپل خلک په لوی لاس مه وزنئ. یوه وویل نو څه وکړو؟ همداسې په رډو سترګو به ورته ګورو. میرویس خان وویل زما خبره ومنئ، اوس خپلې تورې د ګلابو تر پاڼو لاندې پټې کړئ، موږ باید له عقله کار واخلو. یوه وویل یا الله ته مخکې موږ درپسې. بل وویل نیمه شپه سوه، په وږو ګیډو اصفهان را باندې نیسي. ټولو وخندل. میرویس خان په خندا کې ناره کړه محمده زویه ډوډۍ مو پسې څه کړه؟ د آهنګر دکان ته 6 آسونه ودرېدل. آهنګر په بیړه له دوکانه ور ووت، تعظیم یې وکړ. ویې ویل حسن خانه په خیر راغلی. له رنګه سور ځوان له آسه کښته سو. آهنګر په بیړه د لرګي څوکۍ ورته کېښوده. ځوان کښېناست. آهنګر وویل صیب چای واچوم؟ له رنګه سور ځوان وویل کړئ او زولنې څنګه سوې؟ آهنګر د یوې بوجۍ خوله خلاصه کړه. ځنځیرونه وشرنګېدل. څو زولنې یې ترې راویستې. ځوان یوه زولنه ور واخیسته، کش یې کړه. ویې ویل ټولې څو دانې دي؟ 8، خو 50 نورې پاته دي. بس په 10 ورځو کې تیارېږي. د ځوان ټنډه تروه سوه. د تېرو زولنو خوند نه وه. یوه بندي یوه زولنه وشکوله. غلی سو. یو دم یې وخندل، خو تښتېدو ته پاته نه سو. تر زړه یې ګولۍ وخته. ولاړو عسکرو وخندل. آهنګر وویل بېغمه اوسئ، دا ځل مې داسې زولنې جوړې کړي چې زمری به یې هم ونه شکوي. سره ځوان وخندل. زمری؟ په کندهار کې زمری له کومه سو؟ دلته خو ټول ګیدړان دي. ټولو عسکرو وخندل. د آهنګر مخ سور سو. ځوان وویل سمه ده، تیارې سوي زولنې جنګي کلا ته راولېږه، خو پاتې هم باید تر 10 ورځو پورې جوړې وي. ځوان پر آس سپور سو. آهنګر په خواره خوله وویل صیب یوه شېبه صبر وکړئ. آهنګر دوکان ته ننوت. یوه غوټه یې راواخیسته. سره ځوان وویل دا څه دي؟ آهنګر خوله یې جینګه کړه. صیب په خپله یې وګورئ. ځوان غوټه خلاصه کړه. د شنې چپنې زرتار وځلېد. آهنګر وویل صیب یو ملګری مې سوداګري کوي، دا چپنه له هندوستانه د زندان مشر ته راوړې ده. ځوان چپنه سره راواړوله. ویې ویل ښکلې ده، اصیل ورېښم دی، زه به یې ور وسپارم، خو دا موږ یې ولې هېرو؟ آهنګر وویل صیب د بلا دې هېر سي، زه به ورته ووایم ملګری مې د صفوي حکومت ته ډېر مخلصه سړی دی، د حکومت مامورینو ته احترام لري. ځوان آس ته پښه ورکړه. ټولو حرکت وکړ. میرویس خان راغی. آهنګر وویل بیا هم فکر وکړه، دا خلک به دې خوار کړي. میرویس خان وویل دې خلکو ته د نږدې کېدو لپاره بله لار نه لرم. غلی سو. ویې ویل داسې اعتباري کس شته چې د ګرګین له قومندانانو سره شناخت